وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوئے. صلی اللہ محمد وعلى آله وعطرته بعد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد ما في علمك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المتقين.
مہمان خصوصی شیخ القرآن والحدیث عزت مآب علی جناب حافظ سراج الدین صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم عزت مآب علی جناب شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد نادر صاحب صاحب طریقت و رہبر شریعت جناب دلاور صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم خطیب و پیش امام جامع مسجد حاضہ علامہ محمد مدثر صاحب گنشمیر علماء کرامو او ددی اماندری د چاپیر چل اسیدن کو پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو لریو نزدینا راغلی درنو ملمنو اللہ جل جلالہو دی استاسو زمون دا طول دا حاضری سبب دا خپل رضاو گرزئی او دا اللہ دا رضا سبب چی دیم آغا ذکر مصطفیٰ دے او دا دمر عظیم ذکر دے چے پریوت معاشرہ پا دی روچتی گی پریوتی قومون پا دی روچتی گی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور چکل پا معاشرہ کی ہو پا ماحول کی تیاروں لگی دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دا قائد و جہان تاجدار حرم ذکر چھرے دا دا کائنات حسن دے دا دا وقتن حسن دے دا دا مجلسن حسن دے دا دا انبیاء دا ٹولگی حسن دے دا غوی دا ذکر و تذکرے دا پارا یولوی زیب و زینت لری خدا مانداری خلق اللہ راوی شو چیزو دا ربیع الاول دی چپو خو عالم او سمیل علم ندو دی رایات شما دا بہر حال چیزو شو غاسی مشو ما خویل زبا دا علامہ سے تقریر بورم ما علم کی دیر علوی اضافو شولا اللہ دی دوی دا علم و دا محبت و دا شفقت دا سور زمون دا سر ننکھمائی مولانا سے ډیر دلائل تاسو ته پیش کړل کله یو مفسر کله بل مفسر کله یو محدث کله بل محدث دا لوی طاقت ته خو دلیل هغه خلق پیژني چې چاسترګي ویو سوق لیدل کوي رو سړی د پاره شمم ډیره د وډون د پاره د انور متنخکاری د عقاید جهان لوی دلیل بل شته دی د سرور کونین لوی دلیل بل نشته کزه خبرو که میرا مولانا سے تسوکی ستا د خبر س طاقت ته چې ستا ذات او ستا علم پسند کې ورکم او ستا دلیل وړاندې کم دلیل خود علماء خون کئی او چې کم ذات طرف لے ازال دلیل ویلی چې دا زما دلیل دے نو عقائد و جہان دے الہ العالمین دے وحدانیت دلیل دے
د الہ العالمین جل جلالو ذات نہ خلق منکر دے چاہا خالق دے اور سرور کونین مخلوق دے بابا وی دا ازل پورس دا برخو جواری وا اے رحمان چا گٹلی و چا بیللی ابی لحب تا مکم و زمک نخکارے دو او ویسی قرنی دے یمن دلی دو ابو جال پا مکم و زمک نے پیجندو او بلال خبشی دا بل وطن نراغ پا حضور زان قربان کر ماشومان بشغه نو وای کم ماشوم شغه والو چولټ به کورتاستو کم ماشوم आवाज راکو دا ماشومانو کار نه دی اوس الہ العالمین چې چا تړون ویل طاقت کتاب خولې شي چې دی کتاب ته وګوره چې مولا کریم چا ته کون ویل طاقت تحقیق کولې شي چې مولا کریم چاته ګونګې ویلې چې دا ګونګې دی هغه ته سرور کونین په ذکر قائل کولې شي گاونډي هر سړی پیژني چې دا څومره وبو کې دی دا رشتونه دے دروغجن دے غل دے ڈاکو دے جوارگر دے زناکار دے بدکار دے دا حضور مبارک ذات کی سکن پیجنی انسان چی چا سر نفرت کئی ناغا پاک انسان کے سو خامی وی سو کمزوری وی داغی پا وجہ تیز انسان مخوڑی یا دو کباز وی یا غل وی یا نور مسئلی وی دا عقائد و جہان ذات سنگا دے الہ العالمین خو خپل محبوب ستائلے دے خدا عقائد و جہان جناب محمد الرسول اللہ تپوس بتد اغیارو ننکے دا ابی جہلو دا ابی لہب نبنکے تب دا سرور کونین تبوز دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکے تب دا قید و جہان دا محبت تبوز چی دے دا حسن تبوز چی دے یا بدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکوے او یا بدا حسان بن ثابت نکوے ماحول د مدینی منوری جوړول پکار دی ځان نه د طائف کو سیدون کې هم جوړاوا ځان نه د مکی معظمی هغه باشنده م جوړو چې په قائد جهان باندې ګنګي ور غرزولا او قائد جهان ته د دروغجن نسبت کو هغه ماحول م جوړو ماحول د مدینی منوری جوړ کا آغا ماحول جوڑ کا چکم ماحول تزیری دا جنت راغلی دی رضی اللہ عنہم وردو عنہ مولا کریم فرمائی زد صحابوں نا رضای مودی زمان رضا دی سبحان اللہ نتب دا سرور کونین تاجدار حرم تبوچ دے دا بتا دا صحابوں نا کے اور با ایمان ہوئے قرآن کی اللہ خپل محبوب ستائلے دے کنے دے ستائلے حافظ سراج الدین سے پکے داغا دا عقائد و جہان دا دور نشپک سوا وسوا کا لوڑان دی دا عقائد و جہان پر میلاد بانے دلائل پیش کر الحمدللہ مسلم جور جور علماء اشتا درانہ علماء اشتا لیکن راضی ہو ایگولون شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرمائی
چې د مدینې منورې د جانان دربار ته صحابي راغی او د مدینې منورې د جانان نه پوښتنه کوي یا رسول اللہ مولا کریم جل جلالو چکل کائنات پیدا کو لو ابتدائی دا کم سیزنا دا کمی خبر نکڑے دا الہ العالمین پا مخلوقاتو کی دا ٹولنا اول سوک پیدا کرے دے دا مدینی منوری جانان و تو فرمائل یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره الہ العالمین جل جلالہ دا تمام کائنات نوڑان دی استاد دی عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نور پیدا کرے دے ولی اسماعیلی حقی رحمہ اللہ دروغ وی صاحب دا تفسیر روح البیان ولی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دروغ وی تفسیر دا جلالین شریف ولی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ دروغ وی چی سمرہ لوئی محدث تیر شوے دے دا مدینی منور جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیا جابر اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کریم جل جلالو دا ٹولو نوڑان استاد محبوب نور پیدا کر دے لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا جنت ولا نار ہے جابرہ ذکر اللہ جل جلالہ پیدا کرے ماں حاغ وحکم زما تذکر روانوا چی مولا کریم نظمک پیدا کڑیوان اسمان پیدا کڑیو نی لوح پیدا کڑیو نی قلم پیدا کڑیو نی نوروس پگمئی پیدا کڑیوان انسانوں پیرے پیدا کڑیو نے جنت و دوزخ پیدا کرو دا تمام اللہ رسل پیدا کری دے دین اوڑانے اللہ زمان نور پیدا کر دیا مولا کریم جل جلالہ زمان نور پیدا کر دے دا دیو جن رب لازال جل جلالو دا حضور علیہ السلام ذات اڑان دے پیدا کئی انسان بغیر عبو نہ پائے گی مولا کریم فرمائی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ ماں ہر سیس پو بوجھن دے کڑے دے نو ہر سیز اڑان دے پیدا شوی دے کوبو اڑان دے پیدا شوی دی چھ ماں ہر سیز پو بوجھن دے کڑے دے نو دا جن دا پار سیز لازمی دے اوبا لازمی دی اوبا لازمی دی دا غیر رستو بیا سیزو دکا چی کم سیز بغیر اوبو پائی نا او کم سیز تا بقان ملاوی گی نو دا غیر پیدا کول بیا فضل دی
संगश अल्लाह जल्ल जलालहू दा हर चीज दा पारोब पैदा करी दी मौला करीम फरमायो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन अल्लाह रस्तो पैदा करे दे और रहमत जी मख के पैदा करे वाले चे दे आलमीन तबद दे रहमत जरूरत भी दे आलमीन तबद दे रहमत जरूरत भी और पदे जात के बदा सिफत भी चे दे बदा आलमीन दा हर मखलूक पर जुबान बानी पुएगी। मिसाल बतौर बिला तजबी दलते जापानी डॉक्टर राशो पदे बटखेले की दुकान को लौकी तासु दागा पजे बन पोई वाका तासु पजे बन पोई दले बदौर जो मरीजान राजी अवकायद उज्जान से फरमाई बेजमाद उम्मत आमाल नेक आमाल और बद आमाल माते पेश कीगी। सरवर कौन फरमाई जमाद उम्मत नेक आमाल और बद आमाल माता हफ्ता की द्वजल पेश कीगी द पीर उरस और द ज़ियारत उरस। अक़ैद जान फरमाई ज़द उम्मत पन्ने को आमाल खुशालेगम और बद आमाल खफा केगम। नस्पति में कोई पदी उम्मत की जर्मनी जुबान वाला अश्ता का ना जापानी जुबान वाला अश्ता का ना फ्रांसीसी जुबान वाला अश्ता का ना आवाज भी हमरा न गए मकदस मक्का ची चरत दा क़ैद जहान उम्मती दे और दे पर हर जुबान की भी और क़ैद जहान फरमाई ची जमाद उम्मत आमाल माता पेश की जब पे खुशहालेगम उस फ्रांसीसी जुबान के सड़े लगे दा क़ैद जहान सर मीन और मोहब्बत इजहार कई कलाम कई और क़ैद जहान फरमाई ची माता जमाद उम्मत आमाल पेश की ओए दे बद हर उम्मती पर जुबान पुएगी कि न पुएगी। काज़ी आयात रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वही बल जुबान वाले सड़े आ गए अगर अरबी जुबान न पुई दो मक्की मुअज़्ज़मिल रागे जान तर्जमान निसी चिज़म द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सर मिलावेगमा द मदीनी मुनव्वरी द जाना सर उसु खबर कोमा तर्जमान जान लवनी उची पारा बइन पोइदो दा मेलमा पजबम पोइदो साढ़े अरावस्त वो चिकम तर्जमान अरावस्त अडी रुरान कार्यो ओराने उपकी ओराने और डेढ़ खला को कुरान न पुएगी सीधा करना दे जी बस मौलाना से लाउड स्पीकर तना को चसे पहला राजी बस वही दिन हो जरा दाबम पकी हुई जिनो दाबम पकी हुई नो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि फरमाई जमा को उम्मत की बशर द मुला सड़ी न जोड़ी की शर जमा को उम्मत की फितना खवारेगी और जमा पर उम्मत की चीज शर सर लगी तब मूला न लगी तो लोग मूला जोड़े सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मारगरा के अल्लाह पैगंबरा मायो दरखास्त रोड़े थे तो पागौना के नास तो माँ ये सड़े आ गए तो माँ मर गई हुई आगा मर्श कार्य का सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दी कि खबर अदा तो खुदे पैदा करे का लेन होई ना अल्लाह पैगंबर जमाना खबर दा गरज न दे सड़ी जामी स्पिनिया चोली भी मैं जोड़दा मुलई सेब दे खजाने संभाल कड़े जाने बाणा कड़े मैं खसड़े ने चले सूरत बकी नहीं रहा रागे नो मां दस पता हुआ che जामी स्पिनिया चोली वो बड़े प्यास वाले हो
زما صرف دا درخواست دے چھ اعلان لو کے چھ اخکاریانو کل اخکار پسیسی نو دخکار جامعہ باچھا ہوئے چھ دا دخکار جامعہ چولے دا دی بیاویشتے ہوئے خودو کئی پدی کم چھ جامعہ دا مولاوی او پمس کی مولانو و بلاوا جامعہ سپینی ہوئی او زی اخکار کم نو اللہ دیم کو تاسو دخکار نو ساتی ترجمان راوست دا مدینی منوری دا جانان مخیتے کینولو ملما عقائدو جہان تا عرض گئی اے دا اللہ پیغمبران پرڑ میں دیر ارمانو جستاسو ذاتو وینم ستاسو سر مجلس کی کینما یو سو خوگی خوگی خبر در نورما سرور کونیم دا مدینی منوری جانان ترجمان تو فرمائل دے سوئی ایدہ اللہ پیغمبر دے وچی دا سڑے میں خوخ نشو دا سڑے میں خوخ نشو ما خوی دا بڑی زبردست سڑے وی خود دا ناس تا ولاڑا میں خوخ نشوا حضور مبارک سڑی دی پاسا بالمت وی اجازہ چستا پا زبان کی تاثرہ خبر حکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضور مبارک و خبر پویدو کا نجی تاسو دا مچھئی پا جب پویگی چی مچھئی سوئی تاسو دا چیلے دا بیزی پا جب پویگی چی بیزا سوئی دا زناورو پا جب پویگی دا کانو پا جب پویگی حضور فرمائی احدن جبلن احد یو غردے یحبنا و نحبہو اگر مو سر مینکو مو احد سر مینکو دا احد غر دا احد کانی ما سر مینکی او زو دا احد سر مینکو ما زکل کلویم چی گوری دمرا بدبخت نشی ستادا نظر دمرا کمزور شی چی دا صحابی کافو دسپی دم لاندش وی چاگا ولی پی جنده و تخپل نبی نا پی جنده آگا ولی پی جنده او تخپل نبی دا غلوی بدبختی دا خدای یقینو که او پی جنگلی دا دیسترگو ندا توجه بغوارم پی جنگلی دا دیسترگو ندا دا رحمان پاشقی کسترگی وشوی چی سو کوائی عاشقلون دے حقا خوار شاہ سرواری کونین دا مدینی منوری دا جانان عشقانو رئی امان دارکی دنن نصر کا لوڑانی یو مسلمان و باشری او دغ مسلمان اللہ یوزل بیارا جوندے کی زر کالا پس راشی او کپل کور تور دروازے کی ادری کی چھے دا زمان کور دے دا زمان داری خلق بہت سو بھئی آواز رانا گئے جاؤ راستہ ناپو تبکی کم دینا راکھے تبکی دا کم دینا تشریف روڑو دا نن نشبک سوا وسوا کالا اڑان دی خپل نکنے پی جانے او چه دا مانداری مسلمان وفات شی او دے پا لحد کی خودے شی نو نخو ما حضور لی دلے دے نظر ما پلار لی دلے دے نظر ما نکلی دلے دے نمی غور نکلی دلے دے دماؤ دا سرواری کونین ترمین دا سوار لسنیم سوا کال تیر دی او بیا ما تاقید و جہان راہ کارا کی چی دا دبارا کی تسوے نو ابی لحب نپی جند او پینزل سوا کالا بعد دا امانداری مسلمان پا قبر کی پیجنی چی دا نبیانو امام دے
چې دا د نبیانو امام دی دې ته پیژنګلي وایي دې ته تعلق وایي ولې د دې تعلق د محبت سره دی زه چې هر زیارت لازم مراد مې ته زه ظاهر د بتخانې د حرم نه یم کدا ستا د ښکلي مخ عاشقان ډېر دي زه په واړو کې اول یم دویم نه یم کدا ستا د ښکلي مخ عاشقان ډېر دي زه په واړو کې اول یم دویم نه یم حضور علیہ السلام د کائنات د پاره ذکر رحمت دی چې د کائنات د هر مخلوق په ژبه باندې پوهیږي سرور کونین د مدینه منورې جانا صحابه کرام سره تشریف وروړي په سفر باندې روان یو دې کې د مدینه منورې جانان خیمه ولګولا خیمه ولګول صحابه کرام ناشتي په دې کې د شاتو مشي راغه شهادو مشي نه دی چې دارالا قید جهان ته مخامخ ادریدا منګاره کو بنګیدلا حضور مبارک وته وګي خېده تاجدار حرم یو صحابي تو فرمایل وی صحابي دی مچي سره لاړ شه او یا رسول الله رسوي وی دا مچي عرض کی چې دا الله پیغمبره اسم راغلی زما کور د شاتو ډکته او صحابه دي در سره یو صحابي را سره ولګ چې د کور شات ولا ورکم چې روټي سره وخوري قربان د حضور ګور امام غزالی رحمت الله تعالی علیه په مکاشفه القلوب کې یا اخیرانی صفه او یا اخیرانی پس دویمه سیکنډ لاست پیج وته وي یا اخیرانی صفه ده او یا اخیرانی نه وړاندې صفه چې کومه ده دې کې زه خطا کېږم داؤد علیہ السلام دا اللہ جل جلالہ یو عظیم پیغمبر دے پلار بانی روان دے یو مخلوق جولی دا پدیزمک بانی دا چینجی پشکل کے دے لنڈو گت کی گی لگیا دے سفر کئی داؤد علیہ السلام تو دری دو یا اللہ تا چې څه پیدا کړی دي فضول نه دي خدا سیس چې په دې ځمکه باندې لنډ اوږد کېږي د سره د درې خبرې کومه د سره مولا کریم ته فرمایي دا خبرې ورسره وکړه هغه سیس به ته ودرېده جي خبرې ورسره شروع کړي داؤد علیہ السلام ته نه تپوس کوي اے د الله مخلوقا هو استا مشغل صدا هغه ول جواب ورکړ د الله پیغمبر چې کله نور سیروي د نور دراختو نوالا تر نور پری وتو پوری د الله ذکر کوما او چې کله نور پریوزی بیا تر نور خطو پوری ساسو نرست یو عظیم پیغمبر را روان دے بیا پا محمد رسول اللہ باندی درود وائما سرور کونین دا مدینی منوری جانان صحابی ور سرغلی گلو لاړ جی صحابی چې ګوري شاته ځان سره راوړ چې کبینی راوړ صحابه کرام روټي ته کې ناستل روټي خوړې شوا چې ګوري بیا غم چي رااله د سرور کونین مخې ته ودرېدا حضور مبارک و سره خبرې کوي حیران به پاتې چې په خدای یقین کوي الکه تاسو خلکو نه د خپل پیغمبر ولې پټوي خو دومره عزت والا دی کدا څنګه دی جی
دمر لوی شان والا دی دا د امانداري خلک وګور هغه د نصیب زاده صاحب دي هغه شوی نه راغلی احمد زاده صاحب دي الہ العالمین دي ټول مل هغه تازه ګرام نه پکې خلک راغلي دي د بټخیل نه سمره عاشقان دغه وشته سناسي کې چا پیرا سمره ملمانه شي راغلي خدای دې ټول له خیر ورکړي امين یو ځل بي بي امين وایي امين او په سولو تاریخ به که خیر بیا ستاسو دي کلی تر اعظم کا خیر ان شاء الله بیا به اعظم کا خیر دي کلی تا بیا به امجد حفیظ صاحب دي ملمای کا خیر ان شاء الله حراله ګونو اوري اغه مچي بیا لالا د مدینی منوري جانان ته مخې ته وړي راوړي رحمان بابا فرمای په خایس پخائز زما د یار ندی خبر سوک کا خبر شپری بنک دی دغا در سوکا کا زما کزما د یار په مخ د چا نظر شي او بنکان دی بل مخوتا نظر سوکا د دیدنا د دیدن طاقت هیچ سر نشتا او آفتاب تکت نشی برابر سوکا عمر نما عمر نم دا عاشقی والباندی مگدا چی د یار پا غم کی نشی قلندر سوکا پا دنیا وینی اشنائی کا دا رحمان پشان بنوی بی ہنر سوکا او رازی ملائکان دیدن تد جانان 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 او دا آمینی بقرب لیگی چراغان رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان وی رازی ملائکان دیدن تد جانان دمکی خان رنا رنا شو پیدا دا گلو شہین شاشو وی پیدا دا گلو شہین شاشو بخرا بیدار شدہ ہاشم دا خاندان رازی ملائکان دیدن تد جانان رازی ملائکان دیدن تد جانان باہر طرف جلوی خریشوے وی دا مرحبا شغنارشوے او دا مرحبا شغنارشوے تشریف روڑی دا مکی خار تا قدر دان رازی ملائکان
بکیش نسکورا مڑ پارس فارس کی شلورا وہی مڑ فارس کی شلورا او دا غم غوغا شلا پکول کی دا شیطان راضی ملائکان راضی ملائکان دیدن تد جانا ٹھولو ہے راضی راضی ملائکان بی بی مریم بی بی حوار اغلا ہم آسیہ بی بی سارار اغلا ہم آسیہ بی بی سارار او دا آمینی کی ترازی وردہ سمان راضی ملائکان راضی ملائکان دا عبداللہ دستور گتور راگے دا آمینی دزڑ ٹکور راگے او حسین استاقل حضور راگے دفق اللہ دلول لو یشو احسان راضی ملائکان راضی ملائکان دیدن تدا جانانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تبیا مچئی راضی سرور کانے دا مدینی منوری جان انور سر مشغولا کئی شیب آباد مچئی لاڑ لرخ سشولا سرور کونین صحابہ کرام چاہ پیر شلی یا رسول اللہ ددے مچئی سرستاس سخبر اشولی وی ماوتو فرمائل مچئی دارت ہوایا تارو چکل تک بن پاسی گئی نہ سوک یو گل للاڑی شی سوک بل گل للاڑی شی سوک دا گنو شربت للاڑی شی سوک پا گوڑی پس للاڑی شی سوک دا پلو سے گل پسیزی سوک دا گلاب پا گل پسی سوک رامبیل سوک چمبیل دا خرمانے گل دا بیر گل پا تازو خو مختلف سیزون روڑے او بدی گبین کی واچا ہوئے دا دین دا دومره بہترین شاد سنگ جوڑ شی یو شان خواگی شی وجیبہ ہوتی کار دے جی قرآن کریم کے رب العزت فرمائی فیہ شفاء للناس پکی دا خلقو دا پارا سے شہدے جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل عقائد و جہان پر دوسری دنوں ہمیش والے کرے دے یعنی دا بے دیر زیاد خوڑ عقائد و جہان دوسری دنوں عقائد و جہان دیر خوخ کری دی یو حلوہ او یو شہد دا دا سرور کونین دیر زیاد خوخو خبر بانے پوئی گئی اس تم بدا کی دخل دا الواخور مولیان دی ہوئی تازہ پوئی دا حضور مبارک تا نسبت کئی
ځکه چې حلوا خو د سروري کونې خوښه وکنه مونږ هغه سره په سب کې ودرئ کنه د مدینې منورې جانان تپوس کړلو وای د دینه دا شهادت څنګه تیاریږي یا رسول الله موچه کې چا پیرانه داس رس روړو پدې ګبل ګلاسونو کې کورونو کې واچو بیا په مونږ کې مالک داغه زمونږ د ټولو مشردا هغه پدې ګبل باندې چکر وهي د ټول ګبل ججمنټ کوي وزای خوځي پدې ګبل باندې ګرځي او د خوږې دو سبب می داده چې آغا د مونږه مشر چې کله په ګبل ګرځي نو محبوب استاسو په ذات باندې درود وایي په ذکر مصطفی دا غنه شاد جوړیږي او هغه کې خوږواله پیدا کیږي قربان د حضور د ذکر نشما مشکات شریف یو حدیث مبارک راخلی لگ متوجہ ہے صاحب د مشکات شریف مدینہ منور د ګلونو یو شپن کې لګیا دے ګډي سرای ګډي سرولی جی دا غره طرف نا زمره راغې څه شي راغې جی زمره راغې په دې ګډو حملو کا یو ګډي تیوچتا کا نو داشپن کې ورپسې د منډه خوځاغه هغه ګډه شو هغه د زمرینه جی خلاص شو زخمی شو خو بچ شو دا زمره لاړه د غره په سر باندې داسې کې ناستو او هغه د نشمن کې आवाज ورکړ شمن کیا تا زما د خلینو زما د رزق ولو شو کو زه چې دا نه خورم سبا خورم زما د خلینو د رزق ولو شو کو بس پشپن کی کاکا وخت نه غدرېدو ویل کدا خو خبرېم کوي زمرېم خبرې کوي زمرېم خبرې کوي سړی و یارېدی جی او داسې وخت نه مو خدای وساته امین امین په وایي امین چې کور کې ناست او د وړو مورته دی مور کرا او تا کور کې غوا تړلې وغیرہ تی چې پنده ګوله څنګه د شاپلار خو به په دغه کور کې راټینګ کی په خدای کې نو کې چې بیا به کور غرته یا بشپه بار کې څه خبر دي او یا به دا شی د کور لري کې دا خو څه بلا ده یا خبرې کوي سړی ببر شو چې ببر شو هغه د هغه آواز وکړه نه ما ته مه حیرانېږه د دې نه زیاته د حیرانتیا خبره ده ته وکړمه زه یې وکړه راته وی لاړ شه مسجد نبوي لا د نبیانو امام پکې ناز دی د الله یو عظیم پیغمبر پکې تشریف فرما دی چې تیر شوي حالونه وایي او راتلونکي حالونه وایي او دا قید و جهان په حق کې څنګه عقیده لري چې تیر شوي حالات هم وایي راتلونکي حالات هم وایي قیامت پر ورځ به څه کېږي رښتیا وایي د قیامت پر ورځ
سرور کونین فرمائی سکی کی ما تا پتا دا کہ دا قیامت پورز بسکی کی ما تدری نفس ماذا تکسب غدا اس یو نفس تا دی خبر پتہ نلگی چی سبال بسکی کی سرور کونین فرمائی زیادہ تر قیامت حال وے ما چی دا قیامت پورز بسکی کی متوجہ ہے سرور کونین دا مدینی منور جانان فرمائی خلق چی دا قبرونو نرا پاسیگی میدان محشر تب غنشی شپکشلی صفون بولاڑوی دا انسانانو 120 صفونہ دا 1,00,000 سلیری ذرا پیغمبرانو دا امت بستو صفو ولاڑوی 120 شپکشل صفون ولاڑ پئی سرور کونین فرمائی پا دغ شپکو شل صفونو کی بسلویخ صفا دا 1,00,000 سلیری ذرا پیغمبرانو وی او اتیا صفا بیوازی زمازان لئی او اتیا صفا بیوازی زمازان لئی قربان دا حضور دا شان نشم تاجدار حرم فرمائی زما پلاس کے بلیواو الحمد وی دا حمد جنڈا بھئی لواو الحمد دا حمد جنڈا بھئی او دا آغی جنڈے دلان دی با 1,00,000 سلیری ذرا پیغمبران ولاڑوی دا عرش معلا دا سوری دلان دی بسو قسم خلق قدری کی پاک خلق بھئی چاچے پزوانے کی عبادت کری چاچے دا اللہ پلار کی صدقہ و خیرات کری عادل بادشاہ بھئی چاچے صلہ رحمی کری وغیرہ وغیرہ خبر بانے پوئے گئے نو نیکان خلق و بدارشی معلا سوری للارشی من گناہگاران بسکو مخوڑیر کمزوری ہو سروار کونے دا مدینی منور جانان فرمائی پی پورز دا قیامت چی کلز میدان محشر ترازما زمارات للبد نور عالم درات لو نجدابی نور بنے زواروی نور بجی نیزواروی دا خلق بخپلو کی صلو کی پلو کی بدا خلق جی شدا خو نورم تیز شوے دے ازمکم پشاند تنبے گرم دا راضی چاہتے ہو پاک سڑے ہو لوگ سڑے گورو چکو دیتے اڑان دیو کو نو خلق بادم علیہ السلام دراشی تا خبر چاہ کری دیجی طولو صلی اللہ علیہ وسلم تا تو دیو خبر ہو کما میٹرک امتحان سی وی میٹرک امتحان یا بی امتحان وی بی سی وی ایم ایس سی وی او داغے پرچا پکم اور بانے پرچے او داغے نیو رس اڑا دی پرچا اوٹ شی نا پرچا کینسل کی کنا کینسل کی آواز رانا گئے کینسل کی کنا بلا پرچا بجوڑی کی کنا قبر کی چکم پیپر دے اور پاگے کے کم سوالات تھی تب کلا وفات کی گا اور تاجدار حرم مخ کے دا خبر پیپر تا تا بیان کرے دے چدا تپوز بکی گی من ربکا ومن نبیکا وما دینکا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دا تپوسو نب اللہ نے پاکی من کامیاب کی تاسو دیو تپوس کو میں تاسو کتیر پوئی خلق کی ہے اس انسان وفاشی دا داخل کوئی دعوت مدینی منورین کڑکیو شی مدینی منورین دا جنت کڑکی ویلے شی جنت دروازہ کلو شی دا ویلے شی خدا نشی ویلے شی جنت دا مدینی منورین کڑکیو شی ولی تو چی سار دی انور تا ادری گی نو دا انور دسمہ کی طرح تجھی کی تا اسمان تا خیجی
वो तो खबर ठीक का नवर पसलोरम आसमान के दे मुतवजी है और आना 20 सेकंड किस्मत खेला राजी दाकायद जिहान उम्मती जी दफन शी चेदनवर राणा दसलोरम आसमान ना 20 सेकंड के राजी हुजूर खुल उम्मती ल पयो सेकंड के राजी संगरादी न खुतम मदीने तलाड़े न हुजूर मदीने न रागे वाले कसर वाले कौनेन मदीने न तशरीफ रोड न लहो बता शकान सलामी न लगे न करना जी हुजूर को कबर तरागे करना दल तरागे मदीना मुनव्वरा के बाद शकान सकई ना संग चनवर पसलोरम आसमान दे और राना इसमत के तराजी दासी हुजूर मदीना के दे और राना दे उम्मती कबर तराजी यो खबर तास तो बलो कम लग मुतवज्जे है मां यो सड़ी तो बोस के रहमान बाबा यो शेर दिन बदे बमा पोए मौत में जबदे पोई को हुमात बदे हदीस तर्जुमा के मां पे पोए वही रहमान बाबा शेर के वेली चीज लिखी यूसुफ लीदले ओ पख्वाब के और मां पविख दे लीदले पख्वाब न दे मैं तसवे बेकायद जहां सो पविख लीदेशी मैं अकायद जान फरमाई मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा चाचे तो पखूब की उली दम दर्द से माँ बाप भी खम उमी नहीं न मैं दी सरा बस कहूँ दाकाय तो जहां दी हदीस सरा बस कहे कि सरवारे कौन फरमाई चाचे तो खूब की उली दम दर्द से माँ बाप भी खम उमी नहीं और खैर दे मैं बला मसला बदे पोई कम मैं कायद जहां से कल बैतुल मुक़द्दस की मुंजर कौन सदा सा अंबिया किरामी पर भी खली दी को खूब के लिए दे हाँ तादो ची मुस्का वेनो इमाम मखे तो वलाड़ी करना और शिमड़े भी ना बेमड़े दे इमाम ना मखे तई दे इमाम मखे तई चे जुंदे भी न मुक्तदी बा इमाम पर से वलाड़वी और चेकदा मुक्तदी वफाशी नबिया बद इमाम ना उस बदे में कोई के चिदाक़े तो जहां चेकदा मेरा शरीफ की मुस्काओ दा अंबिया मखे तपरातु को और पसे शाता वलाड़ू आवाज दा मोहब्बत राना रे शाता वलाड़ू कना ताज के पदिन न पोए गए शाता वलाड़ू और इमाम पर के शाता कम खलक वलाड़ू अगर ज्वंदीवी अगर जी ज्वंदीवी चे शहीद ज्वंदे दे नबी पर तरीक़ औला सर ज्वंदे दे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह फरमाई वो इमाम पी ज़दिश करत पविख आक़ैदु जिहान लीदले दे और कना मने न तो उलमाए देवबंद न तपोस कह गई बम पुई की उलमाए देवबंद न तपोस के दारुल उलूम देवबंद नक्शा छा छोले वाह दारुल उलूम देवबंद नक्शा छा छोले उदे बतसवीदा वाक़ैद जहान नक्शा छोले वाह न दादा दारुल उलूम देवबंद नक्शा अची न मुंता पवी खाद जन्नत नक्शा छई या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह बला मसला वोरे द मदीनी मुनव्वरे द जानान पर दौर की जिकला कैदु जिहान दुनिया न परदन वकड़े मोमिन मुसलमान नारी न दनाना बवफा शुलू
او هغه به قبر کې دفن شو او تاجدار حرم لا د دنیا نه جی پرده نه کړل سفر نه کړي او دا فرشتي به د قبر کې تپوس کو قائد الجهان به اور مخامخ کو چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل نو قائد الجهان خو په مسجد نبوي کې صحابه سره ناستو سبحان الله هغه خو په بدر په میدان کې صحابه سره سبحان الله هغه خو په احد په میدان کې صحابه سره سبحان الله هغه خو په کور کې خپل بیبيان سره ناستو هغه خو بغار حرا کې هغه خو بغار سور کې سبحان الله ابا د مکه معظمه او د مدینی په ماحول کې لا پاقید جهان وحلا ویلی دلا لا سرور کونین دنیا نه پرده نه کړي او فرشتے ته تپوس کې چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل موت رکے چې سرور کونین د دې دنیا نه اغي دنیا ته امتی لور لشي د اغي دنیا نه خپل امتی له دې دنیا ته راتلی شي بقدر ظرف مل جاتی ہے سب کو دولت مستی دری پیرے مغا سے کب کوئی نہ کھاک جاتا ہے عرض میں دے پوری کہو کہ دے حضور ذات رحمت للعالمین دے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی چھے دغش پن کی دغی دناور لاواد ورکلو چیزو خو سروری کون لزما زخو عقائد جہان لازم خواست نچے زرازم ہوتا پاکی گن رنگے کڑی غرق میں نکے ویدہ چی دا خدای دا پیغمبر سلامی لزے زبا دا غرد سوکی نستا دا گڑو سوکی کوما دغرش بن کے راغ عقائد جہان مسجد نبوی کی تشریف فرما لے عقائد جہان تار کی یا رسول اللہ ذرا اگلے بزرگ فرمے صبر کو دمازے ٹھیم دے اذان شو منذ شو عقائد جہان فرمے ملما شرط دے وی یا رسول اللہ زیما وی سنگا راغلے وی تو کوئی ازمری را لے گئے ماں د زنګل یو زناور را لګلې ما چې لاشه د نبیانو د امام سلام وکا لاشه د نبیانو د امام سلام وکا او کوم دې پوری چې د سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته نو پدې باقیده لره اوستنه حنانه په حضور پسې جړلې دي دا ابی لہب پا لاس کے کانو چغی وحلی دی دا خیبر پا موقع باندے زنانل چکم روٹی تیار شوی وا نصیب زادہ صاحب لکہ دا حدیث چی بیگا پیر محمد سے بیانو لو پا شوک یاد مشی دا حدیث مبارک دا سرور کونے نورے عقائد و جہان لزنانہ خوراک تیار کرو گڑی والے سور کرو سرور کونی چو روٹی تکیا ناست صحابہ کرام اتر فرمیل مخرے روٹے مخرے یا رسول اللہ اقصب جادا وی دیس ریکڑی وقت ما تو ورچی دا خودی پیغمبر و ما مخرا زد زہر ڈکھائی ما وہ دلتا یو مسئلہ خورازی ستڑی خونے تاو ترسارا کن خود نظم بستے تب زمان مستی کتنے وے خوچے در بیڑوال پڑھوں بورو دو کی در ہوستے وے اللہ دن کو تاسو نیکان کی حقیقت دا دے جمعے دے باران نہ خلق کی ری یو خبر تاسو کما د سره کړي خو کې څنګه خبرو کې
سره کړي غوښې څنګه خبرو کې ولی کانی خبرې نه کوي आवाज را نه غي په ایمان یې وای تاسو کړي دي خبرې ته چاو کوي خبرې تاسو خبرې کړي دي ما سره خبرې کوي ما سره کانی خبرې کوي د چې کله را روان شم یو کانی راته وای 20 کیلومتر لار درګي ته پاتې ده چې لږ را مخکې شم بل کانی مولانا صاحب یو بي لارو والے شوا ټیم په ټیم کانی خبرې کوي د ابو جهل پلاس کې د سرور کونین تاجدار حرم په محبت کانو چغې وهلې دي تاسو ته یو مسله بیان کم یوشع بن نون چې کله موسی علیه السلام سره تلو او د حضر علیه السلام علاقې پسې لاړو د هغه تالاشې کو نو دوی سره خوراکه کې څه شی و ژوندی و که ورید کړی و ورید کړی مې و او چې کله هغه د حضر علیه السلام علاقې ته نږدې شو هغه ورید کړی مې بیا را ژوندی شو لاړ په اوبو کې ځان له لاره ویسته منډې کې موسی علیه السلام یوشع بن نون ته وی یوشع بن نون مې راوړو چې وګورو د خدای پیغمبر هغه خو اوبو ته دنګلي دي فیضا هغه ته واپس چې کوم دی اوبو ته دنګلي دي دغه زه د الله نیک بنده اوسېږي زم د الله نیک بنده مدینه منوره کې اوسېږي مړ زړونه خلک یو ژوندي زړونه واپس راځي د سرور کونین کې ته چلاړ چې په خدای یقین کوي الله جل جلاله دې زموږ استاد سفر د مکه معظمه نصیب وګرځي امين یو لا شریف ته ویم او بعد هغه ان شاء الله العزيز بیا خبر له خاتمه ورکو څه شه دې کوله پاک جانان دلې دي په ګوتو لیکلې کې په سړي کړی دا ته به چرګ خټه کولته والی زړګې متا پسې جاړيږي حرم مستا یادېږي والله زما کله هېرېږي والله زما کله هېرېږي والله زما کله هېرېږي زړګې مې تا پسې جاړېږي حرم مستا یادېږي والله زما کله هېرېږي والله زما کله هېرېږي ستاسو حرم ښکلینا زار شم محبوب زما ستاسو د خوب کلینا زار شم محبوب زما هر وخت په زړه مې راوارېږي حرم نستا یادېږي والله زما کله هېرېږي والله زما کله هېرېږي چې د چا جانا دغه وی والله زما کله هېرېږي والله زما کله هېرېږي مدینه خالریت زما آقا حبیبا ډېر پر انوار لري ته زما آقا حبیبا پاکې ګنبد ښکلې ځلېږي حرم مستا یادېږي والله زما کله هېرېږي والله زما کله زړګې مې تا پسې جاړېږي حرم مستا یادېږي والله زما کله هېرېږي
वक्त नतीर शुदामाय मड़बशम ज़ोदगामा वक्त नतीर शुदामा वल्लाह कजड़ा में नूर सबरीगी हरम मिस्तायागी वल्लाह रमाल लहेरेगी हेरेगी वल्लाह रमाल लहेरेगी हेरेगी वल्लाह जमा कला हेरेगी जड़गे में तापसी जड़ीगी हरम मिस्तायागी वल्लाह जमा कला हेरेगी हेरेगी वल्लाह रमाल लहेरेगी दाओ में दोनों पठाल हर वक्त जंगी गमाज़ाए दादी दोनों पखियाल हर वक्त जंगी गमाज़ाए हिजरान बमे कला खदमी की हरम मिस्तायादीगी वल्लाह जमाल लहेरेगी हेरेगी वल्लाह जमाल लहेरेगी हेरेगी वल्लाह जमा कला हेरेगी जड़गे में तापसी जड़ीगी हरम मिस्तायादीगी वल्लाह जमाल लहेरेगी हेरेगी वल्लाह जमाल लहेरेगी दास दड़ेगी सर में तोई आवाज द मोहब्बत राना गए दास दड़ेगी सर में तोई होगा जाना नजामा यो खूब दिल भर में तई होगा जाना नजामा जड़ में पता पसी खूगी हरम मिस्तायागी वल्लाह जमा कला हेरेगी हेरेगी वल्लाह जमाल लहेरेगी जड़गे में तापसी जड़ीगी हरम मिस्तायागी वल्लाह जमा कला हेरेगी हेरेगी लतीफुल्लाह से बियम पता बसी जड़ी गमा भजड़ो जख्मी जख्मीयम पता बसी जड़ी गमा बेलाता वख्मी न तीरीगी हरम मिस्तायादीगी वल्लाह जमाल लहेरेगी हेरेगी वल्लाह जमा कला हेरेगी हेरेगी वल्लाह दीदे बोरे खुदा टेके हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम द तमाम कायनात द पर रहमत ज़िक्र दे चे द कायनात पर हरा हरा खबर बदवी मुबारक होगी और दी तब मालूमात कीगी वो चे द हुजूर द रहमत कम अंदाज दे आगे की तो खबर को यो करते दुरू शरीफ हुआ है राज़े गुल नूरई सरवर कौन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शकानो औरई द सरवर कौन सलूर बचैवी यो त ज़ैनब बीबी वयलशी यो त रुक़ैया वयलशी यो त कुलसूम वयलशी और सलूर में था
فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالی عنہ ویلشی زینب بی بی دا مدینی منوری دا جانان مشر اولاد دے ابو العاص باندے وادوا ابو العاص بدر کی گیر شو دا بدر پا غزا کی جی گیر شو قیدی شو قیدی شو رسول اللہ مبارک صحابوں سر مشوروں کا اویا کسانو جی صحابوں سر چی مشوروں کنو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہو فرمائے چی دی قیدیانو سر سوکم اوی ہوتا ہو فرمائے چی دا اللہ پیغمبرتا سو خپوئی گئی خوزیم کو معافی کئی نو خبئی آواز محبت رانا گئی کمافی کئی او چانس والا ورکی نو خبئی عمر فاروق سے غلے ناس تے وی عمر تسوے پید اللہ پیغمبرہ زما مزاج جدا دے وی صدیق اکبر سے پوچھے ماں پی کا وی تسوے وی زو خویم چی یوم جوندے پریندے دے خبر والا ختمہ کا تالا بیا پریندے تالا باتا بیا میدان کی نیک نیک کی لڑکوائے سرور کون د مدینه منوره جانان دولت خانه تلاړو خپل کور کې یو شی به اشارو د مدینه منوره جانان تاجدار حرم چرا بهر شلو وی فرمل صدیقہ ستا طبیعت لگا دا ابراہیم علیہ السلام دے ستا پا مزاج کی نرمی دا عمر فاروق سے ابتے مغراوارو ویتا لکا دا نوح علیہ السلام ستا مزاج لکا دا نوح علیہ السلام دا غم رب تا درغار کرو چا خدای کرو یو کافر دا نپس مکا پاتی نشیم چھپکاوائے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا مولا کریم چه دا کافر کور دا نپاتی نشی دیتا مانا حنیف سا وکالا تبیغو کو دا خود سر دا سڑی زامن ندی دا آواز سوک کی جگہ دیکھی آواز دا مشروع سوک آواز کی چار سوکتے نا دے کس کئی کسی کئی کس کمی ہو دے ٹول کس کا ٹول ټول کوسکا کوشه کوزه برته روشه ورکه گئی بس نور کې نه هغه کم چې دا کې غنده پوښي هغه وته باس متوجه شي اراغی گلونو غورین سرور کونین دا مدینی منوری جانان تاجدار حرم اعلان کئی 3,000 روپے دا سڑی پیسر روڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خبروں کا یا رسول اللہ کافرانو با پیسی والو غریبانانو مسلمانانو لبے ورکو دا غیب پہ کار روانشی شڑیر میں خواہ دا لاڑ مکی معظمی تا خبر لاڑ اللہ اکبر ابو العاص خبر ہم لاڑو او التا زینب بی بستر کے پلار دشی اس پہ میں خاون رازی او خاون کا رفتارونو دا حضور مبارک دی کر اکثر بدے کر اکثر غریبی ہوا خودے یقینو کئی چھ تاریخ اگورے دا قید و جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران بپاتے شی زینب بی بی کر حسنو پیسے نہ برابر دے سندک لورا غستندو کی چوکا تو پاگی کے دا خدیجی بی بی دا غاڑے ہار پروتو او دا خپل مور محترم غار ہار رواغست جی
او په کپڑا کې اون غخت او قاصد له ورک چې لاړ شه دا زما حضور ته وړاندې که پلار ته مې ووایه چې زما غریبۍ ته وګوري زه ډېره تنګ دسته یم زما خاوند ما ته راپرېږېده او ابوالعاص ته له توره په لاس باندې چې زه به د خدای په پیغمبر ګزار کوم زه به د الله په پیغمبر گزار کو زینب بی بی والا ہار رولے گا قائد و جہان صحابہ کرام گرچا پیر ناستی پلانکے راگے 100 پیسے روڑ جی 100 روپے میں روڑے قیدی خوشے کے چیزی پلانکے سیفزر آگلیم 100 پیسے روڑی 100 والے صحابی قیدی خوشے کے چیزی ابوالعاص سڑے اترے تو یا رسول اللہ زر آگلیم زینب بی بی را لے گلیم محمد رسول الله چې د لور نوم واورېده مخکې راشه دسترخوان یې راوړو د حضور مخې ته یې کېښوده وایي زینب بي بي عرض کوي چې دا واله خو ما له خاوند راپرېږېده سرور کونین تاجدار حرم چې کله د دسترخوان غوټې پرانیستې د خدیجې بي بي هارې په سترګو لګېدو د محمد رسول الله سترګې ډکې شوې محمد رسول اللہ خاموش کے ناست صحابہ کرام دا مدینی منورے جانان تارس گئی یا رسول اللہ داد خدیجی بی بہار دے دادے کافر لور کچی واپس زان سر یوسی دا زینب بی بی لخدیجی بی بی چی کل دا رخصتے دا دواد پورز باندے خدیجی بی بی دا خپل غاڑ نوستے ہو بچی تے غاڑ کے چولے ہو بہار ہو ڈور کو چیزی کلچ ابوالعاص دا تی سیٹ تشن حضور مبارک کو تو فرمیل ابوالعاصا یرکه او کارو کی هغه څنګه وای زما خپل بچی ډیره یاد شوه زینب بی بی کمال راولې کی چیز یو نظر وینم ما زما لور راولېګا وای د خدای پیغمبر تاسو سره وعده شو زما راولېګم زینب بی بی په انتظار دا چې خاون ورغی زینب بی بی ته وای وورا نبدی پپلار ایمان روڑما او نبی پیغمبر یومنم خو پلار سر میں دی وعدہ کڑے دا شابا پلار لدی زان و رسوا خدا دوٹکی می وورا چپ جوندے من بلواد بونکما دیکھور تب بل زنان رانولم تا مالا تم عزت را کڑے دے مات دی ٹوڑ مردران کتلی دی زماد دی کور دروازی بس ماتر مرگتا تو کلوی کل شرازی نرازا او پاتے شو دے ایمان خبرن ایمان زنر وڑم زینب بی بی را روان شوا کفارو کته چې د حضور مبارک بشي روانه د مدینه ته زی لار وتونی و زینب بی بی تا چې لار وتونی ونو د سولې نه راکوزو کوي وهله دی ولا आवाज ورک چې سړو زو خو خزه ذات ما او تاسو ما وهي اسنه د بلچا پټس کې مو وهي تاسو څوک وهي اول आवाज ورک موږ رسول الله مبارک لور وه زینب په کومه ګناه باندې وستره په دې وجه باندې چې ستا پلار خفه شي زخمی کو روي لګلا زینب بی بی چې کله مدینه منورې ته رسیدلا سرور کون له خبر راغې یا رسول الله زینب بی بی مدینه لرالا
تاجدار حرم مخې له ورغې زینب بی بی چې خپل والد محترم ولید په مخې صادر را واچو په مخې جی صادر را واچو نو حضور ورته فرمایل چې بچی د خدا سے معلومیږي دا چې زمانه ستر کې زه خود پلارم بچی ته زما لور نی زینب بی بی ته بابا بالکل تعالی زار او قربانم خو خیر دې نن مې مخ مو ګورا سورہ دې پس به زما مخ ګوري وی ولی بچی زینب بی بی ته بابا زما مخ خوږ دې زه کفار والم چې مخ نه صادر لري کو د زینب بی بی په مخ تغمی ولاړې وی ټول مخ مبارک ولا خو کړو محمد رسول الله وجړل او قائد جهان فرمایل بچي که زکلم که مکه معظمه ته لاړم زه به دغه خلکو ته ګیله کوم هغه وخت راغی چې سرور کونین مکه معظمه ته تشریف وروړو کم کافر چې عقاید جهان بچی ډیر وهلی وا خدته وی بی بی بس ته زه مکه معظمه پرېدم وشي ولی وی ما ته پته ده چې د خدای پیغمبر شان انتقام نه اخلي د خدای پیغمبر ډیر رحیم او کریم دی هیڅ کله بم په ما گزارو نکی او کمال د خدای پیغمبر مخې له راغی او دومره راته ووی چې تا زما بچی والی وا درود شریف وایي لكل ما صلى على سيدنا مولانا تا زما بچی والی وا بیا به زه ژوندی نشم ټینګېدی د هغې نه ښه دا ده چې دا کلی حضور ته پرېږدم ما دا مکه معظمه حضور ته پرېږدم بیبي ورته نه دا کار به نه کې هغه رحمت للعالمین دی ورشه دروازه کې ورته ودرېږه د بخښنې خیر دې نه وغواړه د بخښنې خیر ته وغواړه د معافۍ خیر ته وغواړه نیمه شپه ده خلک دم به خود دی دروازه ورته کېده تاجدار حرم فرمایل څوک چې یا رسول الله زه ایمان راوړم زما درخواست به منظور شي حضور مبارک په فرمایل چې ته څوک یې چې یا رسول الله زه هغه څوک یم چې زینب بی بی ما وهلې وه په لښتو باندې ستا بچی ما والې وه زه هغه څوک یم چې ستا لور ما خو کړې وه یا رسول الله زه راغلی یم او جوړې مې ستا کوڅې ته نیولې ده که ما ته معافي وکړي تاجدار حرم غلی شو یو شیبه ولاړ 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 ما خو چې مال حضور مبارک نه او جواب را کول نه و یو شیبه غلی و ما په مزاح غوندې مې دا غوږ دی دروازې ته نږدې کړ چې مې کتل نو دننه حضور مبارک سلګۍ وهلې جړلې تاجدار حرم جړا کوله وی جړل د ډېرې جړا نه رست وویل پلان کیا عمارتوں کے لبیک یا رسول اللہ بچے بزاز دلمیہ تا تا ما دا خپل بچے زخمون بخلی دی تا تا ما دا خپل بچے دردون بخلی دی
ته ما معاف کړې خو ګوره یو خیال به ساتې ما وبخلې دړه د تل نه مې بخلې خو چې زه تر څو ژوندی یم نو ماله به مخې له نه راځي ته ما بچی دې ډېره خو کړې وه زما زینب بچی دې ډېره وهلې وه قربان د دغه عظیم پیغمبر نشم را فرمای زما رحمت لوی دی او که زما رحمت لیدل غواړي د حضور ذات ته وګورئ لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله حاضرين جمع وبخا د حاضرین جمع مور و پلار و بخا د مور و پلار سلسلہ نسب و بخا حاجی باقی من مرحوم خدای ہو بخا قبر د نور نڈکا پدی کلی دی وطن کی جسمر ناری نزنانا زنان وفاشی وی دی یا اللہ د ټولو بخن نصیب کا پدی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سمر پر خاغسے دا یا اللہ بدلنے پدواڑا جہان ورکا خیر و برکت مددارین و نصیب کا د میلاد شریف دا پروگرام چې کوم ځوانانو کړی دی یا الله کور په بار حیاو پر دو ساته خوشحالی ولور کا عزتون ولور کا اتفاق اتحاد ولور کا مال و حال حضرون جیدادون کی خدای برکات واچوا سمرا ملمان راگلی دی یا اللہ ہر قدم پتل دنے کئی کے واچوا نصیب زادہ سے دی احمد زادہ سے دی نورون شی سمرا زمون راگلی دا بڑخیل شریف نا یا گر چاپی ردا اطرافنا یا اللہ دے ټولو ہر قدم پتل دنے کئی کی واچوا دا فیس بک پالی کا بارنے چی سمرا یاران دوستان دا محفل گوری یا اللہ ټول دارین و خیر ورکا تمام بیماران بالخصوص لطیف اللہ سیفی سے مور محترم اسپتال کی بیمار دے الہ العالمین دولہ صحت کاملہ جلور کی بڑخیل اسپتال کے شیرپاؤ کے لارج کی شوکت خانم کی گر چاپیر چی سمرا اسپتالو ندی او پدی کی سمرا مریضانی یا اللہ ټول بے وٹر روح کا یا اللہ زمون کور پبار حیاو پر دو ساتا دارین و خیر و برکت منصیب کا دادا بڑخیل دوستان زمون راغلی دی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم دا ماندرین راغلی دی یا اللہ دا لڈن ڈیرینا چی سمرا گلون راغلی سواد تانین راغلی منگوری راغلی دی یا نور ہر سمرہ ملمانے دی یا اللہ دا دارین و خیر والورکا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم شل میں ٹکم تو گھنٹی پہ واقع دی